الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زموږ او ستاسو نننی درس د سیرت مبارک درس ده او عنوان پکې د نبی علیه الصلاة والسلام د غزاګانو په هکله یو څو خبرې دي. د جاهلیت په زمانه کې جنگ او جګړه د ځان ته مفهوم لرود او د اسلام پر راتګ باندې ځان ته مفهوم، یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې چې کله بچا جنگونه کول نو د هغې ځان ته اهداف او ځان ته معناګانې موجودې وې. چې کله به کوم ځای کې جنګ و نو معنا یې دا وه چې بېرحمانه یو بل وژل، دومه معنا سوځول، دا رقم ورانول د ځایونو او چور چپا او غلاګانې خلکو ته بېناموسي رسول، بېپتي رسول، بېعزتي رسول، فساد او د فصلونو لکه کوم یو دا فصلونه چې کوم یو دي زراعتي ځمکې دي د دې له منځه وړل او ختمول، دا رقم د انساني نسل ختمول. دا د جنگ معنا وه د جاهلیت په زمانه کې. کله چې اسلام راغی دا معنا یې په بشپړه توګه باندې په مکمله توګه باندې بدله کړله. اول خو دا و چې د دې نوم جهاد شو. دا رقم په دې کې ځان ته اهداف موجود و چې د هغوی له جملې څخه د مظلومانو کومک کول، د ظالمانو ظلم ختمول، په ځمکه باندې امن او امان راوستل، د عدالت قایمول، د زورورو له زور څخه مظلومان ژغورل ساتل، دا رقم بندگان د بندگانو له بندګۍ څخه، د بندگانو د غلامۍ څخه یوازې د الله تعالی غلامۍ ته، د الله تعالی بندګۍ ته راوستل، او د نورو دینونو د ظلم او بېعدالتۍ څخه د اسلام انصاف ته خلک رابلل. دا د اسلام پر راتګ سره د جګړې معنا په دغه ډول باندې بدله شوه. د عربو به داسې پتو چې کله به یو بل سره په جنګ باندې واوښتل، کومې قبیلې به یو بل سره په جنګ باندې واوښتلې نو تر هغې به په نسلونو یو بل سره جنګېدل چې تر څو به دوی موجود وو او یو بل ته یې غاړه نه کېښودله او یو بل ته هېڅکله دا نه ویله چې ما ماتې وخوړله او تا وګټله. دا کار په دوی کې نه و او دغه ډول باندې به دوی نسلونه تباه کېدل، خو یو بل ته به یې غاړه نه کېښودله چې د هغوی له جملې څخه د بکر او تغلب په نامه باندې یا تغلب په نامه باندې د بسوس په نامه یو جنګ و 40 کاله دوام یې وکړ. د نبي علیه السلام نه مخکې و دا خلک او قربانیانې 80,000 خلکو ته ورسېدل چې 80,000 خلک په دغه 40 کلونو کې دی د یو بل لمنځه ویوړل، خو یو بل ته یې غاړه کېنښودله. او د اوس او خزرج کومه دښمني چې وه د 100 کالو دښمني وه یو بل سره، د نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې د 100 کالو نه هم د دوی دښمني، د اوس او د خزرج د قبیلو دښمني یو بل نه د 100 کالو نه زیاته واوښتله، خو یو بل ته تسلیم نه شوه. نو دا د اسلام څخه مخکې د دوی د جاهلیت جنګونه وو. خو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، عربو همغه طریقه چلوله نبی علیه السلام سره. دوی غوښتل چې نبی علیه الصلاة والسلام سره به همداسې په بار یو بل سره جنګیږي او یو بل ته به غاړه نه ږدي، نو په همدې باندې به نسلونه یو بل سره تباه کېږي لکه څنګه چې په مخکې طریقه باندې وه. خو نبی علیه الصلاة والسلام نه یوازې چې دا یوازې یو امام و، یوازې یو پیغمبر و، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام یو سیاستګر، د جنگ د میدان قمندان، یعنی هر هغه انساني صفت چې په انسان کې موجود وي هغه په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود و. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دوی سره یو حکیمانه انداز باندې چلند کوه او مخکې له دې نه چې نبی علیه الصلاة والسلام ملکونه فتح کړي، عرب د خپل تسلط لاندې راولي، زړونه یې فتح کړل د دې خلکو، اول یې د دوی زړونه لاسته راوړل. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزاګانو، قربانیانې او پایلې د جاهلیت د زمانې د جنګونو سره مقایسه شي نو ډېر زیات فرق لري یو بل سره. د نبی علیه الصلاة والسلام په غزاګانو کې د مسلمانانو، مشرکانو، یهودو، نصاراو ټول قربانیان 1000 تنو ته شاوخوا ته رسیږي، ټول قربانیان او ټولې غزاګانې د نبی علیه الصلاة والسلام 8 کاله وخت نیولی. د بدر د غزا نه نیولې، بدر غزا، د احد غزا،
د خندق غزا، احزاب غزا چې ورته ویل کېږي، تبوک غزا، د حنین غزا، د خیبر غزا، د بیعة الرضوان کوم یوه دغه چې وه تړون چې و دا رقم عقبې لومړی بیعت، د عقبې دوم بیعت، داسې نورې کومې غزاګانې چې موږ او تاسې وویلې، دا ټول 8 کاله نبي علیه الصلاة والسلام دغه غزاګانو وخت د نبي علیه السلام نیولی، او په دې 8 کلونو کې نبي علیه الصلاة والسلام مشرکانو، یهودو، نصاراو سره، دې خلکو سره مسلمانانو جګړه کړې ده، او په دې جګړه کې تقریبا ټول قربانیان 1000 شاوخوا ته رسیږي، 1000 نفرو ته. او عرب دوی په یوه جګړه کې به دوی په زرهاو خلک یو بل ختمول، خو بیا به هم یو بل ته نه تسلیمېدل. نو دا د نبي علیه الصلاة والسلام او د هغوی د غزاګانو په منځ کې فرق دی. خو په دغه کمه موده کې نبي علیه الصلاة والسلام په ټوله عربي وچه کې او په ټول جهان کې امنیت قایم کړ. نو دا یوازې په توره باندې نه کېږي، بلکې دا په یو نبوي اخلاقو باندې هم کېږي، دا په یو نبوي سیاست باندې او په یو حکیمانه انداز باندې کېږي. نو د نبي علیه الصلاة والسلام دغه کارونه دا نو بلکې دا یوه معجزه پیغمبري وه، رحمت د الله د طرف نه، د الله د طرف نه یو حکمت چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړی، نو د الله د خوا نه نبي علیه الصلاة والسلام باندې لوی نعمت و. نو دا د نبی علیه السلام د غزاګانو په هکله باندې لنډ معلومات و. بیا د دې نه وروسته کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه فتح کړله، عربانو به دا دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ولاړو، او دلیل یې دا و چې دوی به هر کال د بیت الله حج کوه، حج ته پوره توجه کوله، او د ځان نه پکې بعضې شیان رایج کړي وو، رواج کړي وو، پکې بدعتونه یې کول. کله چې د هجرت په 8م کال نبی علیه السلام مکه فتح کړه، نو د مکې مکرمې په کارونو باندې عتاب بن اسید رضی الله تعالی عنه ټاکه، او هغه حج وکړه. عتاب بن اسید مسلمانان او مشرکان دوی هم ورسره راغله، او په خپل هغه د جاهلیت زمانه چې څه رقم و همغه رقم حج دوی هم وکړه، خو عتاب پکې هیڅ یو شی هم بدل نه کړ. کله چې د هجرت 9م کال شو، نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د امیر په توګه باندې وټاکه، ترڅو خلکو ته د حج ټول مناسک وښیي. نو د هجرت په 9م کال باندې د ذوالقعدې د میاشتې په آخري شپو کې د مدینې د خلکو 300 کسانو سره د حج کولو په نیت باندې روان شو ابوبکر صاحب، او ځان سره 20 اوښان د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره او 15 اوښان ځان دپاره راوړل. دې وخت کې د سورت بره یا د سورت توبې د سورت اولني آیاتونه نازل شو چې د هغو مشرکانو سره چې خپل تړونونه مات کړي دي، تړونونه مات شي د دوی سره. الله امر وکړی چې دوی سره تړونونه مات کړي. وَإِن نَكَثُوا عَهْدَهُم، داسې آیات راځي که نه چې دوی که چېرته خپل عهدونه مات کړل، نو تاسې ورسره عهدونه مات کړئ، جنګ ورسره وکړئ. او هغه چاته چې د اول نه کوم تړون نه لري 4 میاشتې مهلت ورکړه. او دوی ته وویل چې څه رقم تاسو غواړئ په دې ځمکه کې ګرځئ او تاسو نشئ کولی، انکم غیر معجز الله، تاسې الله نشئ عاجزه کولی، الله تاسې عاجزه کوي، یعنی الله په تاسو باندې زورور دی. بیا د دې نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وټاکه چې خلکو ته د حج په ورځ باندې خبرې وکړي. نو دا راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د عرج یا دوجنان په نامه باندې یو ځای و، هلته ورسره یو ځای شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورنه پوښتنه وکړه چې د امیر په توګه راغلی که د مامور په توګه؟ وایي نه، د مامور په توګه. بیا به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منځونه ورکول مسلمانانو ته. د هغې نه وروسته کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته حج قایم که، د حج مناسک خلکو ته وښودل، نو د قربانۍ ورځ شوله. د جمرې د عقبې سره علي صاحب د جمرې د عقبې سره راپورته شو، د سورت برات لومړني آیاتونه خلکو ته تلاوت کړه چې د تړونونو ماتول، مهرت ورکول او د تړونو پرېښودل پکې ذکر شوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دې ته خپل سړی ولېږه تر څو اعلان وکړي چې پس له دې به مشرکان حج ته نه راځي او نه به څوک بربنډ طواف کوي. علي صاحب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه نبي علیه السلام را لېږلی او دغه خبرې ما ته کړي دي. نو خلکو ته ویلې اول خو د سورت برات کوم احکامات چې الله تعالی د مشرکانو باره کې را لېږلي و هغه بیان کړه، او ویلې چې دې نه وروسته به مشرکان نشي داخلېدلی بیت الله شریف ته.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله وی مؤمنانو مشرکان نجس خلق دي، پلید خلق دي، مردار خلق دي، دی مسجد حرام ته به نږدې پرې نه ښودل شي د دې کال نه وروسته، یعنې د فتح د مکې نه وروسته. بیا دا احکامات چې کله بیان کړه هغې نه وروسته بیا مشرکان بند شول د بیت الله شریف د حج نه. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام لیږل و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته، تر څو هغې ته د حج مناسک وښي. انشاءالله د دې نه وروسته زمونږ او ستاسو د سیرت درس یو څو مختصر عنوانات پاتې دي چې په هغوی کې یو څو وفدونه دي د مشرکانو یا د نورو وفدونه چې هغوی نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي، مسلمان شوي دي. او د هغې نه وروسته حجة الوداع دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی حج، او د هغې نه وروسته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات هغه کوم قصه چې دا را روانه ده انشاءالله هغه به بیا په خپل ځای باندې وایي. الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.